السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمت الله خان. خیر. شمسران بچه بخیر. سلام خدای جزاک بخیر. الله. خوشاله اوسئ. دا ډیر وخت کېږي چې ما سره ذهن کې یو پښتنه او دا ډیر افغانانو سره خصوصا ځوانې طبقې سره چې د افغانستان د روان وضعیت ته ګوري دا اندېښنه ورسره چې څنګه کولی شم چې زه په دې ټولنه کې یو فعال رول ولوبم او یو تغییر رامنځته کړم، یو مثبت تغییر. مګر هر یو کس چې دې وضعیت ته ګوري هر طرف ته چې ګوري سخت ناامیده کېږي او زړه یې مات شي، وایي چې والا کومه برخه کې به زه تغییرات راولم. هر طرف ته چې ګوري زمونږ دغه ټولنه تاسو ته معلومه ده چې خصوصا هغه ځوانان چې تحصیل یافته دي زړونه یې داسې یو رقم ته مات شي یا آخر دې نتیجې ته ورسېږي چې راځه دا وطن پرېږده او خارج ته ځان وباسه. نو دغه وضعیت به څنګه تغییریږي؟ څه فکر کوئ چې آیا امکان لري چې دا زمونږ وطن زمونږ ټولنه زمونږ ځوانانو کې یو مثبت تغییر رامنځته شي؟ جزاک الله خیر ورور. بالکل دا ان شاء الله سلسله به زمونږ جریان لري، د سوالونو جوابونه هم داسې شکل باندې ډېر به ستا نظر ورور لږ به زما ان شاء الله سره. بالکل دا واقعا ځوانان په تشویش کې اچولي دي، لیکن حل لاره دا نه ده چې موږ دا موضوع د حالت همداسې پرېږدو. په اصل کې چې لږ ذره د تبدیل یا مثلا بدلون کوم ځای نه شروع کېږي د منبع وګورو. دا په دې نه شروع کېږي چې په جامعه کې هر سړی اصلاح وي دې دپاره جامعه اصلاح کېږي. نه، اولین حرکت چې شروع کېږي د یو شخص نه شروع کېږي. نو همدې دپاره الله سبحانه وتعالی تاسو متوجه شئ پیغمبر را لېږلی یو قوم ته چې هغه قوم پې بدل کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی ټول انسانیت ته یو کس و، بیا هغه وکولی شو چې حرکت د بدلون شروع کړي او خلکو سره یو ځای شول مخکې لاړو. نو په همدې شکل باندې دا باید هیڅ کله په دې فکر خلک نه اوسي چې په جامعه کې به هر سړی نیک شریف مسلمان سړی دې دپاره موږ کولی ښه جامعه ولرو. نه، په اصل کې یو کس باید حرکت شروع کړي. انشاءالله بدون د شک په جامعه کې ښه خلک شته دی، هغوی به تا سره یو ځای کېږي او مخکې به ځي. زه به د څو مثالونه ورکړم. دا کس به وګوري زه به کوم بخش کې ښه یم. دا نه چې مثلا زه غواړم چې جامعه مکمل اصلاح کړم، نه، کوم بخش اصلاح کوي همغه بخش کار شروع کړه. زه مخکې مثال درکړو د باندې موږ خبرې کولې چې ته په هر کار کې نشي ښه کېدلی. اول خپل معلوم کړه چې ته په کوم بخش کې ښه یې. دویم دا واضح خبره ده چې یو انسان کولی شي په یو ملک باندې حکومت وکړي، لیکن که دا ټول ملک راټول شي په یو انسان حکومت نشي کولی. نو دا معلومیږي چې فردي زموږ لاس څونه قدرت دی. زه مثال در کوم د خالد بن ولید ماشاءالله بهترین مجاهد و. دا نه و چې هر یو صحابي دا امکانات درلودل په خپل ځان کې چې هر جنگ وګټي. نه، عبدالله بن مسعود ماشاءالله عالم و، لیکن دا عالم نه و. د چې و د کې دا امکانات چې هر یو جنگ وګټي او د هر جنگ ګټو. موږ صلاح الدین الایوبي ګورو چې کله په دمسکت کې د عباسد سره په دمسکت کې د چې کله علم کو طالب علم و د حالت وګټو او بیا راغی چې حالت بدل کی. دا پوه شو چې زه یو ښه کمانډر یم. په دې خلکو سره و ډېرو مسلمانانو ته وویل چې راشي د حالت بدل کړو، څوک سره یو ځای نه شو. حالانکه یوازې بیا لاړو او حرکت شروع کړو، بیا څخه خلر چې هغه جروسلم آزاد کو. یعنې ستاسو هدف دا دی چې هر ځوان چې په هر بخش کې تخصص لري یا یو څه پوهېږي کولی شي چې په هماغه د ټولنې د هماغه بخش کې هغه خپل رول ادا کړي، یوازې حرکت شروع کړي او حرکت شروع کړي او نور ځوانان او نور څه ورسره بدون د شک نه. څو مثال د غیر مسلم به درکړم. نیلسن منډیلا په ساوت افریقا کې چې کولونیزم ختم کړو یوازې شروع کړو، نه چې هغه سره مثلا ټول افریقا ولاړه وه. مهاتما ګاندي یوازې ډوډۍ نه خوړل شروع کړل چې زه ډوډۍ نه خورم او زه داسې. غفار خان زموږ اساس پښتنو کې ماشاءالله وګوره په همدې شکل باندې موږ چې ډېر زیات بھگت سنګ په انډیا کې لرو، یعنی ته که تاریخونه ولولې موږ عمر مختار په لیبیا کې لرو. په هر یو قوم کې په هر یو ټولنه کې یو کس پاسېدلی دی او هغه نه بدلون شروع شوی، نه چې ټولنه یو ځای راپاسېدلي، نه یو کس پاسېدلی بیا ورته ټولنه پاسېدلي. انشاءالله ته هم کولی د من نظر ورکړې. دا نه زه ستاسو نظر واقعا د تایید وړ دی. امکان لري زمونږ الحمدلله په ټولنه کې داسې ځوانان شته موږ چې عمل ته وم لیدل. موږ خپله په هغه وخت کې یو د اصلاحي ټولنې په نامه یو ټولنه جوړه کړې وه او په هغه وخت کې اقتصادي مشکلات ډېرو نوي زمونږ د پاکستان نه د هجرت نه راغلي وو. ځوانان محدود کسه و 4-5 کسه و کېناستو دغسې سره یو مجلس هم جوړ کړو. د هغه مجلس نه خبره یو اتحادیې ته ورسېدله. نو هغې نه
خبره دې ته ورسېده چې بل اخره موږ د انګلیسي الجبر او د قران کریم کورسونه دایر کړل ماشاءالله او په دې شکل باندې یو تحول رامنځته کړ خو وضعیت دغه د طالبانو حکومت راغی او لږ زره ګډوډي شو ځوانان بیرته فرار شو څوک پاکستان ته لاړل څوک یو خوا څوک بل خوا نو دغه سیستم لږ بیرته ګډوډ شو خو اوس حالات چې ګورو بیرته د سولې خبرې اترې را روانې دي نو امیدواري بیرته شته دی چې ان شاء الله امن رامنځته شي بدون د شک نه اوس یو کس کېدی چې دا سوال وکړي چې زه څنګه شروع کړم زما په نظر باندې بهترین شروع اول د خپل ځان اصلاح ده چې تا خپل د ځان اصلاح وکړه بیا خپل فامیل اصلاح وکړه خو انفسکم واهلیکم نار بالکل بیا چې هغه نه مخکې لاړ شي بیا لاړ شي خپل خپلوانو ورونو هغه نه بعد ته کولی شي چې انشاءالله یو ښایسته حرکت هم شروع کړي حتی که دا د روسانو په خلاف افغانستان کې چې خلک وجنګېدل ټول افغانستان یو ځای پاڅېدو نه یو څو کسان پاڅېدل هغوی ګروپ جوړ کړو او بیا ټول افغانستان سره ودرېدو نو همیشه دپاره خلک به دا ناامیدي ورنه کړي چې ولا ټول نه خرابه ده زه څه شی وکړم نه وروره یقین کوم دا ته د جوړېدلو یو علت یې که ته حرکت وکړې مننه ډېره زیاته مننه رحمت الله خان بهترین پوښتنې او ان شاء الله چې په راتلونکي کې به هم دا سلسله روانه وي او کوشش به کوو چې په هغو موضوعاتو باندې بحث وکړو چې زموږ په ټولنه کې ځوانان خصوصا ورسره مخامخ دي یا کم پوښتنې دي چې موږ ته ډېر عادي ښکاري خو هغې کې په اصطلاح تېروتنې دي یا څه دي ان شاء الله کولی شي چې دا ټول ورونه کوم دا ویډیو ګوري د خپل پښتنې د ټولنې اصلاح لپاره په کمنټ کې ولیکي حتما موږ به بحث وکړو ان شاء الله جزاک الله همداسې ویډیوګانې نور هم وګورئ نو بیا حتما زما پیج لایک کړئ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او په انسټاګرام کې فالو کړئ که غواړئ زموږ لیکنې ولولئ نو بیا حتما زموږ ویب سایټ ته راشئ